الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن به موږ راځو ډیزاین مینیو به شروع کوو. صحیح ده. نو ډیزاین مینیو ته زه راځم. ټولو پیلنی موږ سره دی تیمز. صحیح ده. تیمز څه کار کوي ګوره، زه راځم دلته مو ولیکلو انګلینډ انفارمیشن. صحیح ده. دا انفارمیشن ما ولیکل د انګلینډ. صحیح ده. رالم انزرټ ته رالم، سمارټ آرټس مې راواغسته، چارټ چې سمارټ آرټ وي شیپ یې څه وي راواله، دا مې راواغستو. دله مې کلر ورکو. صحیح ده. دا مې وله ورکو. بل انزرټ ته رالم، یو شیپ مې هم راواغستو. صحیح ده. وډاډ مې هم راواغستو. insert وډاډ. دلته فار ایگزامپل ما ولیکلو سکول ډیټا ریکارډ. صحیح ده. دله ما څه وکړو، فنټ کلر مې وله چینج کو. دله مې سټایل هیډینګ ورکو. اوس زه راځم په ډیزاین ته، ته دله تیم چینج که. ګوره تیم داسې چینج کېږي، اوورال چینجز کېږي. نو مطلب که دې کې د بیا کوم تیم خوښېږي هغه ته دې ځینې څه کولی شي، راوړی شي. بس فار ایگزامپل زما دا یو تیم خوښ شوی ده، نو زه به راشم دا به څه کوم، خپل نوم باندې به سیف کړم. څه به نوم، په ډیسکټاپ فار ایگزامپل اسد په نوم ما سیف کو. اوس یو کس راغلی دی، دا یې څه کړی دی، چینج کړی دی. زه ورته وایم داسې که واپس ریسیټ که، زوړ حالت ته یې کنورټ کړلو، زوړ حالت ته شو. زه وایم نه، ما چې کوم سیف کړی دی هغه راوړه. براوز په ډیسکټاپ دی که نه، دا راوړئ، هغه یو به ته پیبلی شي. که ریسیټ کولی غواړئ ریسیټ کېږي به زوړ حالت ته چې کوم پیله موږ راوړی وو. صحیح ده. پوهېږئ که نه په دې. دا موږ سره تیمز دي. بل ډاکومنټ فارمیټینګ دی، دې ځینې تاسو یې فارمیټ ورکولی شئ. صحیح ده. ټیکس له ورکوي کېږي. نه زه ورته مې فار ایگزامپل ما سیف کړي، هغه بیا راوړی او تا چینج کړي دي ځینې، ته زه ریسیټ کولی غواړم، ریسیټ یې که، او که سیف یې هغه په راوړل غواړئ. صحیح ده. بل موږ څه کلر دی، کلر د څه چینج کېږي بغیر د دې فنټ ټیکس نه، د دې ټیکس نه علاوه نور د ټولې هیډینګ شو، شیپ شو، سمارټ آرټس وډ آرټس څه وي، د دې کلر چینج کېږي لوک، خو د ټیکس نه چینج کېږي. صحیح ده. صحیح ده. دې ځینې موږ څه کولی شو، کلر چینج کولی شو. بل موږ سره د فنټس چینج کولی شو. فنټ مطلب لیکئ، چې کوم ځای کې هم لیکئ ویې لیکئ، سټایل به څه کوي، چینج کوي. صحیح ده. سپیسینګ که ورکول غواړئ سپیسینګ هم ورکولی شئ لوک. صحیح ده. دې ځینې سپیسینګ هم ورکولی شو. بل کو غواړو مثال موږ یې دلته نه راشو، افیکټس هم ورکولی شو، خو دا په دې نه اپلای کېږي. دلته به راشم، په دې ما فار ایگزامپل ګرنج افیکټ اپلای کو، بیا فارمیټ ته راځئ. صحیح ده. دې کې دا ګورئ اوس داسې افیکټس دي، ښکاري درته که نه داسې. نو که زه دلته اوس واپس راشم ډیزاین ته، او دې ځای نه دا ډیزاین چینج کړم دته، اوس فارمیټ ته راشم نو اوس به ډیزاین ټوټلی چینج وي. لوک ګرنج دې څه وشو، والوتل. داسې سمارټ آرټس یې ومې دلته رالم څه ته، پیج لیاوټ ته، فار ایگزامپل ما دا یې واغستو، ډیزاین ته رالم اوس داسې افیکټس دي لوک، داسې دي که نه. زه ورته وایم نه ماله کوم یو واله، ماله واله ګرنجي فار ایگزامپل. دا ګورئ اوس ټوټلی چینج دي. صحیح ده. آی هوپ تاسو به پوه شوي وئ. صحیح ده. ډیزاین ته راځم، په سپیسینګ باندې خو پوه شوئ که نه. صحیح ده.
اوس زه راځم ریسیټ څه کار کوي. فور ایگزامپل دلته یو ډیزاین دی زما خوښ شوی، هوم کې نشته دی، دا ډیزاینونه دي. دلته کې زما دا سټایل خوښ شوی یا دا ډیزاین دا یو صحیح ده. نو زه بس وکړم سیټ از ډیفالټ به کړم، یس به کړم، صحیح ده. اوس که دلته راشي دا وګورئ تیار راغلي، نو بس بیا ورکولی شي د ایزي نه، صحیح ده. I hope تاسو به دې پوره پوه شوي وئ، صحیح ده. سو سی یو ان د نیکسټ لیکچر. الله حافظ.